السلام علیکم ګرانو قدرمندو زه مختار حسین خټک تاسو ګوره ډیلی خټکنامه قدرمندو نن په ټنډو کې د کمروز د زوی واده په خوشحالۍ کې د موسیقۍ او غونډه یو پروګرام جوړ شوی دی چې په دې کې خالد ملک مین سنگر چې کوم دی خالد ملک هغه راغلی دی او نن به تاسو په خپل پرفارمنس پیش کړي په دې کې اوسره موسیقار موجود دی او تبلامار چې کوم تاسو ښه پیژنئ نام یې ګرامی تبلامار دی او موسیقار نیاز محمد استاد دی او راحت ګل استاد راحت ګل دا خانه استاد په ریدم باندې ډولک وغیرہ به اوسه دا غږی ښایسته د تبلامار هم دی خالد ملک سره شروع نه چې کوم تبلامارو نو هغه دا دی او تاسو به انشاءالله دې پرفارمنس وګورئ ښایسته پرفارمنس کوي او کیبورډ باندې نام یې ګرامی مشهور کس دی او ډېر زبردست ساول ډېر ښایسته کیبورډ غږی او تمبل ممبل به پکې نن غږی ښه سورګي نو بس تمبل او ډولک وغیرہ چې کوم دي نن راځي او شوکت چې کوم خم ماستر نامې ګرامی هغه کلرټ سکسفون باندې دی او ان شاء الله خوان به تنخلو زه ډېر ښایسته جوړ کړی دی اوس یې لږ راکولاو کو چې کنې دا ځای تاسو تنګ جوړ کړی دی دا خلک راغلي دي سراسي روان دي په ګڼه تعداد باندې خلک راغلي دي پټای دی خو کولاو هوا لګي ډېر زبردست ماحول دی چونکې دا ځای را بند کړی ما ورته ویل مې ځای نه دی صحیح نو هغې چې اوس رالو کسان نو د هغه یې ورباندې غونډ کړو او ښایسته پروګرام یې را جوړ کړی دی او امید دی چې تاسو به خوښ شي بس موږ به تاسو ته لومړني سازونه په دې چینل باندې غږو یو ساز به چې چا ګډېدلی به ډیزاین وکړه به ته شیو بقیا که تاسو به دا پروګرام کتنه غواړئ ټول پروګرام کتنه غواړئ موږ د خپل چینل دی پښتو میډیا پروډکشن تاسو ټول یې پیژنئ واسه ورباندې ایچ ډي غټ لیکلي دي نو بس هغه باندې تاسو ټول میجز په هغې باندې په ایچ ډي کوالټۍ کې 4K کوالټۍ کې تاسو کتلی شئ. السلام علیکم امید لرم چې تاسو روغ جوړ وئ نن ماشاءالله رنګینې شپه ده د کمروز د زوی واده د خره سره ګډ جانچ خو وشول نن شپې پروګرام هم دی 19 تاریخ هم دی او سبا ته خره سره ډوله هم ده مردګار منځنه بعد نو بس دغه خوښه کې راغلی سندرغاړه چې کوم دی خالد ملک یې راوستلی دی او دغه دی اوس بدین بعد به دین بعد به ناظم صاحب به انشاءالله اعلان کوي خیر سره تاسو به ناظم صاحب اعلان ته به توجه کوئ او ناظم صاحب اعلان ته داسې وکړه چې ګوره آپ له دې پله ګوره چې بریني کسان ټول خپل کسان په ډبو باندې ناست دي ټولو ته به باقاعده اعلان به ورته وکړي نو بس کمروز د فیملی ته ټولو ته چې دا ویډیو څوک ګوري ټولو ته د مبارکباد دی وي خیر سره او ډېره د خوښۍ خبره ده. بسم الله الرحمن الرحیم. ما ټولو مشرانو کشران څومره دي او د کمروز فیملی ته ټولو ته مبارک شه او دا دې ځای کې د غریب دا پروګرام جوړ کړی دی خو چونکې زه خپله ټیک هم نه وم خو بیا راپسې راللو چې نه دا ته راشه او دا شی لکه پوه شې که نه څه خبرې پکې وکړه چې دا خلک لکه دې ځای کې لکه یو هر سړی په خپل یو هغه باندې دی که نه نو موږ دومره یایو چې بس دا بدتمیزي یا بېغیرتي یا د اوسي نه وي کول پکار د غریب خوښي ده چې خوښي خرابه نه شي او په ښه طریقه باندې وشي او ښه هغه باندې وشي چونکې ما ته خپل صحت اجازات هم نه راکوي خو زه صرف 15 منټو ته رالم او بیا تر سمه به تر انشاءالله تعالی خو بس دې هغه دپاره چې موږ د خپلو هلکانو ته میسیج هم ورکړو او یو هغه هم ورته وکړو نو بس دغه یو هغه دی چې دې ځینو کې لکه دا پروګرامونه دا شیونه چې ښه په پوره من طریقې سره وي او په ښه په هغه باندې نو سړی به پکې څه زده کوي یا څه به کوي دا پخوا هم دغسې شوي دي خو ښه پوره من طریقې سره پکار دی چې هر یو شی وشي الله دې دې خوشحاله کړي او د دې د جوړه تر قیامته پورې اباده لري ډېره مهرباني دي. د ما د خپل د کلي څومره نوجوانان دي کوټلیکنه صالحانه یا د نورو کلو نه راغلي زه د ټولو ته هرکلی یم او خوش آمدید ورته یم د کوم د کمروز خان د زمنو د سلیمان کومه خوښي ده دا هم د موږ لکه خپله خوښي ده دا د موږ خپل ویرونه دي او خپل غمو دي چونکې زه ما ته خپل صحت اجازات هم نه راکوي حقیقت خبره ته وکړم
او د یو ریکویسټ وکړه او ډب هم راته ریکویسټ وکړه او بلکې زمونږ چې کومه میلمه راغلی خوږ خپله دوست دغه هم راته ریکویسټ وکړه چې یاره ته په دې ځای باندې هغه وکړه. زه ته یوه خبره کوم، دا څه چې کېږي دې ځای کې دا د موږ او د تاسو د خوښۍ دپاره کېږي، نه چې د غم دپاره، نه د بېغیرتۍ دپاره، نه د دوسۍ دپاره. هر کار به کوو، دوسي به نه کوو، بېغیرتي به نه کوو او بالکل به په دې ځای کې پر امن طریقې سره چې د دې سړي دی او دا د مونږ خوښي او د مونږ د ویرونو خوښي دا په غم کې بدله نه شي، خفګان کې بدله نه شي او نه په بدماشۍ کې بدله شي. بدماشي د هیچا نه منو، الحمدلله. بدماش سره بدماش یو، د غریب سره غریب یو، د خوار سره خوار یو، په ځمکې کې ناستېدنې والا سره د ځمکې والا یو. خو چې کوم سره د ما او د ما د خپلو ملګرو او د ما د ویرونو ګریوان په لاس اچوي نو بیا د هغه لاس ماتونه موږ ته څه حرج نه لري، د هغه لاس ماتولی شو. نو ورونو زه ته بیا هم درته یم د مور ټول کشران دي که څوک رانه مشران وي بالکل په دې ځای کې د موږ دې میدان کې به نه کښېنې، نه موږ ته د ډاش څه ضرورت شته دی، نه موږ ته د نورو څه خبرو ضرورت شته دی، نه ته د نورو خبرو څه هغه شته. چې کوم سړي دلته ډاز وکړلو ما د طرف نه او د ما د ویره د طرف نه د ترزوي د ټولو د طرف نه په دې ځای کې بالکل به هغه سړی چې چا ډاز وکړو د څومره د میدان کې د موږ خپل خلک چې کوم ناست دي، که په دې ډګه ناست دي، که په هغې ناست دي، که په دې ناست دي او که په دې ناست دي، رانه صاحبې او بې موږ په اجازت سره بس راوی نه سه ویې تړه په کوټه کې، په هغې کوټه کې وتړه، بیا به ورسره په خپل پروګرام نه بعد ګورو چې څه وي. ټیک شو نه؟ نوره جوارۍ مه کوئ، هغه مه کوئ. زه ته بل هم یو ریکویسټ کوم، بله رئیس په دې ځای کې د اجراګانو او د ایټمو معاملات نو زه درته اوس کولمکوله درته وایم چې بله رئیس په کمر سر کې ګډ شوي دي او بلیک اینډ وایټ کار یې کړی دی. زه هغه سړي ته نه یم چې هغه د بلیک اینډ وایټ کار نه کوي، چې کله ګډوي نو بیا دې په هغه کې راولي، بیا به ورسره دا قوم او دا چیرمین به انشاءالله تعالی مخکې ورته ویلاري هغې بیا ورته ودري. زه ورته کولاو خبره او چیلنج وکړم هغه سړي ته چې په دې قوم کې هېڅوک هم زورور نشته، خدای زورور دی او دا قوم زورور دی او دا خلک زورور دي، دا حکومت زورور دی، د ټولو سره موږ خپل تعاون کوو. زه د نه په دغې خبره باندې اجازت غواړم چې ورونو د موږ او د تاسو ورورولي ده او خپله ورورولي به په دې وړو وړو خبرو باندې نه خراب کوم. نو حالانکه د سړي چې څه راوستلي دلته دا د خپل د خواهش مطابق یې راوستلي چې ما د دې بچی او خوشحالي په دې هغه باندې زه منومه. الله دې د دغه بچي او د دغه کومه نوې زندګي چې ده دا د خدای تعالی د ډېر وخت لپاره تر ورځ د قیامته پورې تر مرګه پورې قایمه او دایمه ساتي او د موږ دا ورورولي دی او د قومګریت د خدای تعالی ټول عمر قایم ساتي. دا متحد کول دا مو د ټول عمر او بل هم درته یم انشاءالله جشن ازادي به وي که خیر د خدای وي په 14 تاریخ باندې ما په حجره کې ټولو ته هغه د اعلان دی چې راشه او په هغې ریلۍ کې بھرپور طریقې سره یې هغه وکړې. ډېره مهرباني، ډېره مننه. الله مو ښاد او آباد ساته.